یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم تاسو ته کور ودانۍ او ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو تاسې ګورئ یوه بلې کورنۍ ته هم راغلو زه چې اکثر یو کورنۍ ته ځم او بیا بلې ته ځم او بیا بلې ته ځم نو د یو نه بل ماته ناچاره ښکاري زه وایم چې دا کوم خوراکي توکي مونږ دې ته راوړي دي دا بسنه نه کوي ځکه د کورنۍ هغه واړه واړه ماشومان یې کورنۍ کې دومره د دوی هغه غریبي او فقیري زه ګورم چې زه وایم چې الله تعالی ما ته څومره وس راکړی وی ما راوړی و دغه خویندو دغه وروڼو ته مې ورکړی بیا هم مننه کوم د ایچ ایچ آر ډي هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا چې مونږ سره مرستې وشوې هغه مرستې مې راوړې او دغه اړوند کورنۍ ته مو وسپارلې مونږ چې کله هم د یو خوراکۍ د یو مورکۍ د یو واړه واړه ماشومانو د یو کورنۍ غږ مو پورته کړی دی د ایچ ایچ آر ډي هیلپینګ هینډ د مسؤلینو نه مننه کومه چې زمونږ غږ یې راسره بدرګه کړی زمونږ غږ ته یې لبیک ویلی او مونږ ته یې مرستې راسپارلې دي چې مونږ راشو دغسې اړمنو کورنیو ته وسپارو خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې اورم ستړی مه شي خیر سې وروره ښه خوشحاله اوسې خورجانې راته دا ووایي چې مونږ ګورو په خیمه کې ژوند کوي او تر څنګ دې زمونږ هغه واړه واړه خویندې او هغه وړوکی زمونږ ورور ولاړ دی د روژې مبارکه میاشت هم دی د ماښامۍ لپاره د پیشلمۍ لپاره په دغه روژه کې څه لرې نه لرې لږ راته څه ووایه خورجانې ډیره سخته روژه ده روکۍ جانه د سبا لرو د بېګا نه لرو پیشلمي کې چې پاڅېږو ماښامي کې چې څه شی پخ کړي یا دال یا سابو یو څه شی هماغه پیشلمي کې خروش تم شودې ته نه رسېږي غوښې ته هم وسه نه رسېږي دا شلمه روژه ده هېڅ شی اوسه پورې ما پاو غوښه په دیګي کې نه ده اچولی همدونه دا ماشومان ګټي چې راوړم ماښامي پې کومه اوس مې اوړه نه اوړه مې خلاص سترګې مې غړېده چې خدای کوم مسلمان به ما سره کومک وکړي الله تعالی نه شکر گزار یم چې تاسو راغلی او زموږ لاسنیمه وکړو خدای پاک د تاسو مدد وکړي الله تعالی دې ستاسو په سر مال کې برکت واچوي چې تاسو مونږ غریبانانو مسکینانو سره کومک کوي خدای دې تاسو سره موږ کومک وکړي خدای په صورت روغ لره ورونو چې تاسو راځئ تر دې ځایه پورې ځان په تکلیف کوئ موږ سره کومک کوي الله تعالی ستاسو حج اکبر په نصیب کړي خدای دې تاسو مونځ او تراویح روژې قبوله کړي ورور جانه چې تاسو تر دې ځایه پورې راغلی او زموږ نام خبرنیوی وکړو الله تعالی دې ستاسو په پښو کې برکت واچوي ورور جانه د خیر روژه په تاسو تیر شي خدای دې د مرضونو نه بچ ساتي وروره خدای دې ټولو ته مهرباني په زړه کې واچوي چې غریبانانو سره کومک وکړي او د غریبانانو لاسنیوی کړي الله دې تاسو سره کومک وکړي خورجانې مننه خورجانې تا نه دي اورېدلې وایي بنده حیران الله مهربان خدای مهربان دی انشاءالله خورجانې دا هم راته ووایي چې څو ورځې وروستو د خیرو سره اختر راتلونکی دی ماشومانو لپاره مو جامې سپلۍ څه اخیستي که نه هېڅ شی مې نه ده اخیستې قسم مې درسته وروکۍ جانه چې هېڅ چا ته مې څه کال نه ده اخیستې وسه مې نه رسېږي نه ورته کوم او نه لرمه پروسه کال یې مسلمانان سرسایه او خو بد راکوله خو څه کال د قرنټین وضع د ټولو بندګان خراب کړي دي وسه مې نه رسېږي چې بچیانو ته کالي واخلم همدونه کېږي چې خپله نس مړه وه او بیخي مې چې شی نه اخیستې ده کلمه مې درسته ده چې تاسو ته د دروغه نه وایم رښتیا وایم چې هېڅ چا ته مې اوس دا ماشوم مې چپلقه نه لري په خیلو
اوس ما ته مور چپلق نه لرم مال زه دا کباړې خرڅ که ځان ته چپلقې به واخله نور دونه شی وسه مې نه رسېږي چې زه بچیانو ته کالي واخلم اختر دپاره همدام چې تاسو موږ سره کومک وکړئ خیر اوسئ آباد ودان اوسئ وروره دا موږ ته ډېر شی ده د نسمم چې مور ته دا موږ ته کالیم ده جامم ده چپلقم دي هر څه دي ورور جانه خوشحاله اوسئ خور جانې د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو زموږ ګڼ شتمن هیوادوال به په دې شپې ورځو کې د خپلو ماشومانو لپاره یو جوړه نه دوه درې جوړې کالي به کړی وي همدارنګه دوه درې ډوله به سپلی ورته هم اخیستی وي خو دلته داسې کورنۍ شتون لري چې خوراکۍ یادونه وکړه چې په وس کې مې هېڅ شی نشته چې زه خپلو لورګانو ته او خپلو زامنو ته یو شی واخلم د اختر لپاره جامې واخلم سپلی واخلم دې خوښه بچیه لږ ته دې خوراکۍ ته زما تاسې وګورئ آیا دا د یو ښه اختر د لمانځلو حق نه لري آیا دا د خدای بنده نه دی درنو شتمنو هیوادوالو که تاسو ته دا کومه دارایي الله تعالی نن درکړې په دې کې تاسو سره د دغه واړه ماشومانو د دغه یتیمانو د دغه ناچارو خلکو برخه هم شته الله تعالی تاسو ته شتمني د دې لپاره درکړې چې ودرېږه تاسې په دې پیسو باندې څه کوئ آیا د دغسې ناچارو خلکو مرستې پرې کوئ تاسې پرې څه کوئ دغه شتمني دغه دارایي دا هر څه موږ او تاسې نه پاتې کېږي دا موږ د ځان سره نه شو وړلی ځان سره به خپل هغه نیک اعمال وړو هغه دوه درې ګزه کفن به زموږ په نصیب کې وي او که نه به وي الله ته معلومه ده راځئ چې د هغه ځای لپاره چې زموږ او ستاسې اړخ لګېږي او زموږ او ستاسې ابدي کور دی یو څه د ځان سره یوسو درنو شتمنو هیوادوالو په تاسې باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ هم د کابل اډې تر څیرمه ژوند کوي په یو کندر کې په خیمه کې ژوند کوي د روژې مبارکه میاشت د ګرمي هم دی دغه واړه ماشومانو ته یو ښه اختر غوره کړي نورو کورونو ته به هم ځو د نورو کورنیو سره به هم خبرې کوو بیا هم د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې نه نړۍ مننه کوم چې دغه کورنۍ ته هم تاسې ګورئ یو بوجۍ غټ وړه غوړي لوبیا بوره وریجې خرما او مالګه یو پیکیج یې چمتو کړی و چې موږ ته یې سپارلی او موږ کور په کور ګرځو هغه کورنۍ پیدا کوو چې هغه غریبه ناچاره او بېوسه وي د ماښام د روژه ماتې لپاره هېڅ هم نه لري هغه کورنۍ موږ لټوو او په لټه کې یاستو چې د هغو کورنۍ د جملې څخه دغه کورنۍ هم دی دغه مرستې هم دغه کورنۍ ته وسپارلې نورو کورونو ته به هم ځو زموږ ملتیا وکړي